السلام علیکم ګرانو وطنوالو، ستړي مشئ. خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاستئ او ژوند به در باندې ښه تېرېږي. نن بله یو مهمه ویډیو غواړم تاسو سره شریکه کړمه. د دغه ویډیو کتل تاسې لپاره ډېر زیات ضروري دي. غواړم په یو پوهنتون کې د نوملیکنې طریقه تاسې ته در وښایم چې د 24 نومبره پورې تاسې کولی شئ هغې ته نوملیکنه وکړئ. ډېر په اسانۍ سره او ډېر په اسانۍ سره تاسې کولی شئ چې خپل ډاکومنټس ورته په آنلاین بڼه جمع کړئ. دا ویډیو په دې خاطر جوړوم چې ډېر دوستان ځینې وخت ماته میسیجونه کوي، وایي چې کوم سکالرشپ شته دی یا نشته دی. نو ګرانو دوستانو، لطفا دا ویډیو تاسې تر پایه وګورئ، ځکه د هر کس میسیج جوابول، هر کس ته قناعت ورکول دا ډېره ستونزمنه وي. نو په دې خاطر ښه حل لارې موږ دغه ویډیو جوړول دي چې په ویډیو کې موږ هره برخه تشریح کوو ډېر په اسانۍ سره. ګرانو دوستانو، راځو او ثبت نام پیلو. نو اول به ګرانو دوستانو تاسې ګوګل پاڼه خلاصه کړئ. دلته چې مو ګوګل خلاص کو سجل الجامعات به ولیکئ. مواعید الجامعات په نوم به ښکته نهی برخې ته راسئ. دلته د پوهنتون نوم چې دی جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیه المنحه الخارجیه لغیر السعودیین په ریاض کې ده، د سعودي عربستان په پلازمینه کې ده. نو دلته اوس مونږ غواړو چې ثبت نام شروع کړو. دلته مفتوح الان لیکلی دی، نو سجل معنا تاسې خپل رجسټریشن پیل کړئ. ګرانو دوستانو، کوم د زموږ یوټیوب نه چینل نه سبسکرایب کړی، دا د سره سبسکرایب کړئ. ډېرې مهمې ویډیوګانې مونږ دلته تاسې ته خپرو، تعلیمي ویډیوګانې، معلوماتي سیاحتي ویډیوګانې به ټولې دلته وي. تر څنګ د عربي ژبې زده کړه، که چېرته تاسو ثبت نام وکړئ تاسې باید ورسره څنګ کې د عربي ژبې زده کړه هم شروع کړئ، ځکه دا تاسې لپاره ډېره زیاته مهمه ده چې که چېرته تاسې کامیاب شئ نو باید ستاسې مخکې نه لږ تر لږه یو څو ټکي عربي خو زده چې هغه خپل مشکلات پرې حلولی شئ. ګرانو دوستانو، راځو ثبت نام پیلو. دلته لیکلي بوابة القبول للطلاب الدوليين المنحة الداخلية والخارجية. د نوملیکنې هغه ځای چې په سعودي عربستان کې میشت بهرنیان کولی شي او هغه کسان چې د هیواد څخه بهر وي، نو زموږ افغانان هم کولی شي چې دې ته نوملیکنه وکړي. راځئ دوستانو نوملیکنه پیلو. دلته لیکلي دي نوع المنحه. نوع المنحه د لیسانس لپاره دی، دغه سکالرشپ څه ډول دی، دا د لیسانس دی. نو دلته موږ راځو، موږ چې د منحه الخارجیه کې راځو. نو منحه الخارجیه چې موږ کلیک کړو ګرانو دوستانو، موږ التالي به کلیک کړو. دلته لیکلي دي الاسم الاول باللغة العربية هناك. اسم الاول زما محمد، و دلته فرست نیم انګلیسي کې لومړنی نوم باید زه په انګلیسي دلته ولیکم. که تاسو څخه په انګلیسي غوښتل شوي وي نو د انګلیسي به لیکئ، که په عربي لیکل شوي عربي به لیکئ. دلته به د خپل پلار نوم ورکمه. زه به د خپل پلار نوم ورکم، رب دې جنتونه ورته ورکړي. دلته به خپل اسم الاب باللغة العربية، نو دا به زه په عربي ولیکم. نو هغه ما مخکې په پښتو کې ولیکو. نو پښتو کې چې دی ناخلي، تاسې باید دغه ځینو حروف چې دي دا باید په دقیق ډول ولیکئ. سیکنډ نیم په انګلیسي بڼه باندې به تاسې خپل تخلص ولیکئ. نو زه به دلته ولیکم صافی. الاسم العائله باللغة العربية، نو زه به د خپل کورنۍ نوم هم په عربي کې ولیکم. فیملی نیم چې دی دا به په انګلیسي کې ولیکم، SAFI. البريد الالکتروني، برید الالکتروني وای ایمیل ادرس ته. ایمیل تاسې لپاره ډیر زیات مهم دی. باید تاسې دلته داسې ایمیل ورکړئ چې تاسې سره هر وخت فعال وي، تاسې سره په دې رابطه کیږي. هر کله چې تاسې قبول شئ تاسې ته ایمیل راځي، نو باید دغه ایمیل تاسې فعال وساتئ. نو ما سره دغه ایمیل فعال دی. دلته بلې برخې ته جنس ذکر نارینهو لپاره د یوازې دا سکالرشپ. دلته به د خپل پاسپورت نمبر ولیکئ. نو زه به د خپل پاسپورت نمبر ما ولیکو. دلته ستاسو څخه د عمر پوښتنه کیږي چې تاسې څو کلن یاستئ. نو زه به ورته خپل
عمر اندازه ولیکم. دلته اوس نه پوهېږم چې آیا دوی د پیدایښت تاریخ پوښتنه کوي که د عمر تاریخ پوښتنه کوي. نو تاسې چې دی کوشش وکړئ چې پاسپورټ کې کوم تاریخ وي هماغه پکې ولیکئ. ښه دلته به د پاسپورټ هغه د پاسپورټ کې چې کوم پیدایښت تاریخ دی هغه پکې ولیکئ. دین چې دی نو موږ خو مسلمانان یو شکر الحمدلله مسلم به انتخاب کو. حالت الاجتماعیه اعزب که مجرد یاستئ اعزب انتخاب کوئ او که مو ښځه کړې وي یا متأهل یاستئ متزوج به انتخاب کوئ. نو زه ښکاره خبره ده اعزب. الجنس الاصلیه اصل کوم ځای یاستئ نو افغانستان. درته به ښکتنۍ برخې ته راسو. الجنسیة الحالية أفغانستان. المدينة اسعد آباد. که تاسې جلال آباد کې یاستئ جلال آباد ولیکئ، که په مزار کې یاستئ مزار ولیکئ، که په هرات کې یاستئ هرات ولیکئ. اسعد آباد. جهة المدینه په مطلب تاسې شمال طرف ته یاستئ، جنوب طرف ته یاستئ، ختیځ که لویدیځ. نو موږ شرق طرف ته یاستو ختیځ به ولیکو. دلته له تاسې څخه پوښتنه کېږي وایي چې سلامت الحواس تاسې خو کومه ستونزه نه لرئ یا کاڼه یا ړانده یا څه نه اورئ. نو دلته چې دی موږ به ولیکو سلیم مطلب موږ روک رمټ یو. دویمې برخې ته ځو. دلته اوس وی التخصص المتاح یوازې د عربي ژبې لپاره چې دی وی دغه سکالرشپ چې دی دا فعال دی. نو ګرانو دوستانو که تاسې چېرته د عربي ژبې لپاره تاسې کامیاب شئ نو هلته تاسې ته بیا د پوهنتون لپاره هم چانس درکوي. نو اوس فی الحال د عربي ژبې لپاره چې دی پکې ځای شته دی نو موږ به هم دغه عربي ژبه انتخاب کړو. ښه مهمه بله برخه چې ډېره زیاته مهمه ده دلته وایي چې تاسې باید خپل دغه مهم شیان اپلوډ کړئ. نو دلته یې پاسپورټ غوښتی دی، صور جواز السفر. نو ورځمه زه د پاسپورټ عکس راخلم. ښه دلته وایي چې الملفات المسموحه PDF دا باید زه PDF کې راواخلم. نو ما د PDF کې دا راواخیستو. شهادة الثانویه د 12م صنف سرټیفیکیټ هغه باید تاسې دواړه په PDF کې جوړ کړئ. نو هغه به هم زه راواخلم. الکشف الطبي تاسې باید یو لابراتوار ته ورسئ، هلته یو ټیسټ باید وکئ. د هماغه ټیسټ نمونه هم باید تاسې راواخلئ. نو زه به دغلته دا هم راواخلم، یو فایل به راواخلم چې استمارة معلومات الشخصیه ستاسې د معلوماتو په اړه که تذکیره لرئ یا ژباړل شوې تذکیره وي هغه هم تاسې کولی شئ چې دلته اپلوډ کړئ. هر کله چې مو ګرانو دوستانو دا تاسې اپلوډ کړو دا باید فایلونه چې دی باید 2 MB څخه زیات نه وي. نو دلته به بیا تاسې التالي کلیک کړئ. هر کله چې مو التالي کلیک کړل دلته وایي تعهد والاقرار. تعهد أنا بأن البيانات الموضحة أعلاه صحيح ومطابقة للواقع وإذا اتضح خلاف ذلك فإنني أتحمل مسؤولية ما يترتب عليه من إجراءات. دلته تاسو نه تعهد اخیستل کېږي آیا دا تاسې چې کوم ډاکومنټس کوم اسناد اپلوډ کړي دي دا صحیح دي، حقیقت لري. که حقیقت نه لري او تاسې چېرته هلته لاړئ بیا نو تاسو سره چې دی به سخت چلن کېږي او په دې اړه به تاسو څخه بیا تاسو سره به قانوني اجرات کېږي. نو موږ به تالي کلیک کړو. دلته دغه کوډ دی 2.86 دا به زه ورکم. نو دلته به مونږ حفظ کلیک کو. دلته دوه مشکلات مونږ ته را په ګوته کړل. یو ولیکل چې العمر ستاسې عمر باید سم ولیکل شي او سنة التخرج یا ستاسې د پیدایښت کال چې په کوم وبخئ ستاسې د فراغت کال چې تاسې په کوم کال فارغ شوي یاستئ. هر کله چې مو دا دوستانو هغه پوره کړل که کومه غلطیانې وي نو دلته تاسې ته راځي دا وګوره دغه 2 شیانو کې ما غلطیانې کړي دي دلته راغلي دي.
نو تاسې به خپل عمر په دقیق بڼه ولیکئ چې تاسې څو کلن یاستئ او ترڅنګ یې خپل کال. نو دغه شی نه چې دی ما سم نه ولیکلې، دا ویډیو ما یوازې د نمونې په خاطر جوړه کړله. هر کله چې مو دا ولیکل ګرانو دوستانو دا به حفظ کوئ، چې حفظ مو کو ورپسې ارسال راځي. هر کله چې مو معلومات ارسال کړل نو زه اوس راځم دغه عمر به م سم کړمه. دلته ما څخه تاریخ پاتې شوی و. دلته بله مهمه برخه ما څخه یې رسوې وه چې سنة التخرج په کوم کال باندې مطلب تاسې فارغ شوي یاستئ. نو دلته به زه کال ولیکم، میاشت به م ولیکم او ورځ به م ولیکم تالي. نو زموږ هغه پروسه چې دی د ثبت نام بشپړه شوه. نو العمر اوس هم وایي چې عمر کې مسئله ده، وربسو شهر میاشت به م انتخاب کړو. دلته ما میاشت او نو اوس به بیا ځلې مخکې ورشو چې اوس پکې کومه ستونزه شته او که نه. تر اوسه پورې بیا ستونزه ده. دوستانو ما عمر په خپل دقیق بڼه نه دی لیکلی. تاسې چې هر کله عمر ولیکو نو دلته به حفظ ووایي چې حفظ مو اوس تاسې ډاکومنټس هغوی ته رسیږي. تاسې ته بیا ایمیل کېږي. هر وخت چې ایمیل تاسې ته وشو نو تاسې سره ټلیفوني تماس کېږي، بیا درته ویل کېږي چې تاسې لاړ شئ او سفارت څخه ویزه واخلئ. نو انشاءالله په نږدې وخت کې به له خیره سفارت هم خلاص شي. دغه سکالرشپ په مکمل ډول باندې وړیا دی. دغلته ټول خدمات په وړیا بڼه تاسې لپاره دلته شته دی. دوستانو دغه مهمې برخې دي: نوع المنحه، المعلومات الشخصیه، معلومات المؤهل، الاسناد چې کوم دي، التعهدات والاقرار وارسال الطلب. مهم اخرنۍ برخې همدا ده چې کله مو دا حفظ کو نو دا ارسال کیږي چې ولیکل شو هغوی ته رسیږي. نو دلته به موږ حفظوو. نو دغه دوستانو کله چې موږ دغه کې یو څه ځنډ وکړو نو دغه اسنادو کې چې دی بیا جنجال راځي. نو تاسې هڅه وکړئ چې خپل معلومات په دقیق بڼه ورسوئ. زما معلومات نه اخلي ځکه دلته یو ځل سلیکټ شوی یم. نو هیله ده چې په دغه ویډیو باندې ستاسې سر خلاص شوی وي. بیا هم که تاسې ته کومه ستونزه وه تاسې کولی شئ چې ډایرکټ په یوټیوب له ادرسه چې دی زموږ فیسبوک پیدا کړئ. دغه زموږ فیسبوک دی. نو زه به تاسې ته خپل فیسبوک هم وښایم. نو دا تاسې کولی شئ چې مونږ سره په فیسبوک کې ملګري شي. دغه زموږ د فیسبوک نوم دی. که تاسې کومه ستونزه لرله انشاءالله زه به تاسو سره دغه ستونزه حلوم او ستاسو سره به کاملا همکار یم. ګرانو دوستانو یو هیله درڅخه کوم زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو نورو ملګرو ته ولېږئ، هغو ملګرو ته چې تازه د 12 ټولګیو څخه فارغ شوي دي. تاسې لپاره بریا او د کامیابۍ په هیله.